السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ. ملګرو نن به موږ بیا هم تاسو ته یو ښایسته اپلیکیشن راوړی دی چې د هغې په ترو باندې یا د هغې په دغه کې به تاسو خپل تصویران جوړولی شئ. یعنې تاسو به خپل تصویران به په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاست. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې کړئ سره ملګرو سره. نو زه د ویډیو په طرف ته تاسو به ټول نه مخکې خپل پلی سټور اوپن کړئ. پلی سټور هم چې اوپن کړو نو تاسو به په سرچ بار کې ولیکئ پیس FACE پیس APP. دا به تاسو داسې ولیکئ. ما ته داسې ویل تاسو به د سرچ بار کې به ته راشئ، داسې انټرفیس به تاسو ته کولاو شي. نو ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، زه به دا کولاو کړم. نو چې ما دا کولاو کړو داسې به انټرفیس به تاسو ته داسې راشي. نو په دې کې دا ټول تاسو ته هر څه ښایي. که تاسو دې نه به تاسو یو تصویر به واخلئ، فرض که زه شاه فاروق تصویر راخلم نو په دې کې به بیا تاسو شاه فاروق تصویر چې ما راواخیستم په دې کې هر څه تاسو ته ښایي. لکه چې تاسو له څنګه که تاسو پې ږیره برېت ایښږدی نو په دې کې ته ږیره برېت هم ښایي. ګورئ تاسو د چې کوي شاه فاروق دغه ږیره یا که تاسو له نور دغه کوی غواړئ نو بیا ته نور هغه هم را ډاونلوډ کېږي. نو داسې هم کېږي که نه وایي چې جنډر یې بدلوئ یعنې ښځې ته جوړول غواړئ نو هغه هم کېږي. دا ویښته یې بدلېږي، ګوره ورته هر څه ډیزاین یې د دې هغه شکله بدلېږي. یا ته د ویښتو ډیزاین بدلوئ نو هغه هم په دې کې کېږي. نو دې کې بلا طریقې دي. که ایج یعنې عمر یې تاسو بدلول غواړئ، ینګ کوئ یعنې ځوان ته بیخي دغه کې جوړوئ نو په دې کې هم تاسو ته ښایي. شکل نه دغه کېږي. یا که وایئ چې بوډا ته بوډا شکل یې هم دغه شان جوړېږي. اولډ چې دی هغه بیخي هم داسې تاسو ته ښایي. نو هیر سټایل یعنې د ویښتو کلر هم تاسو ته بدلېږي. بدلی درته که تاسې کلر دې کې خو کلر نه دی، خو لکه ویښته تاسو ته ښایي چې ویښته تاسو کوم ذات ویښته تاسو په خپل سر باندې ایښودی شئ، غټوئ یا نور ډیزاین داسې بدلوئ را بدلوئ نو یا پرې سر خپل ګنجه کوئ. نو په دې کې دا ډېرې طریقې دي. بیا پکې د هیر یعنې ویښتو کلر هم پکې راځي چې تاسو پې خپل کلرونه یعنې د ویښتو کلر څنګه بدلوئ. دا مکمل تورې خړه کېږي پکې هر قسمه پکې. ښه بیا پکې سایز هم د مخ سایز هم پکې راځي. تاسو خپل مخ سایز غټوئ وړه کوئ، دا خندا یا نور دغه کوئ پوز یا هر څه پکې بدلېږي. په دې کې ګلاسز چشمې هم تاسو ته د ښایي درکوي. دلته چشمې چې کوم قسمه چشمې تاسو په دې کې لګول غواړئ سترګو ته نو هغه هم پکې تاسو لګولی شئ. په دې کې شرط دی چې چشمې مخکې نه وي په سترګو کې لیاله. نو که میک اپ ورته کوئ میک اپ هم کېږي. اور یعنې داسې کو بل تصویر هم دې ته ورځه ګورم چې څنګه چې کېږي. بل تصویر سره میچ کېږي که نه میچ کېږي دواړه. یعنې نیم شکله به د یو وي نیم د بل داسې هم دغه کېږي. سدا هم دغه شکل یې دغه کېږي. هغه خو پکې نه کېږي، هغه نیم شکله د یو نیم بل. په دې کې فلټر هم درکوي یعنې افیکټس کوم چې دغه چې دي رنګ کلر چې دی تاسو د هغې ته هم بدلولی شئ. دا تاسو ګورئ دا پکې کلرونه هم ورکولی شي. که تاسو بیا دا چېرته سیو کوو غواړئ نو د اپلای باندې به کلیک واخلئ. اپلای باندې دا باره ګوډ کې ته سیو ښایي دغه باندې که وایي چې بریکګراونډ هم دې ته زما څومره خیال دی چې بیکګراونډ هم ورته چینج کېږي. نو ګورو چې بیکګراونډ ورته چینج کېږي نو ها بیکګراونډ هم ورته ډېره په اسانۍ سره چینج کېږي. په دې کې نو لینز بلاور چې کوم دی یعنې تاسو بلر کوئ خپل تصویر نو هغه هم پکې بلر کېږي پکې ښه په اسانۍ سره. یعنې تاسو هغه شکله به ترې پاکئ، هغه نور هغه خوا او شا به ته دغه بلر کېږي. نو ډېر زبردست ایپس دی. نور هم پکې بل هر طریقې دي. ایډجسټمنټ
رڼا چې تاسو په کوم ځای باندې رڼا مڼا ته تیزوئ سلو کوئ ورته دا هر څه پکې دي فن پکې بیا هم مزاح دپاره پکې دغه هر څه ورکوي نو کالج پکې شته کالج باندې تاسو 2-3-4 تصویرونه په یو ځل باندې جوړولی شئ سټایل لپاره هر څه پکې دي لینس چې کوم دی وړوکی تصویر غټ تصویر دغلته ته بل تاسو راغستی شئ هغه هم په دې کې ښه په اسانۍ سره کېږي نو یعنې وړوکی دغه هم پکې راځي دا نور هم پکې را دغه کېږي نو دغه شانې په دې کې هم ډېر څه دغه کېږي نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره را روانې ویډیو که بېځل بیا هم تاسو سره میلاویږو او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ ملګرو ته هم لینک واستوئ زموږ ویډیو سره لایک کړئ ستاسو په هېڅ نه کېږي زموږ په ډېره غټه افسوله افزایي کېږي چې موږ خپل کار سره یعنې ښه په محنت تاسو ته هغه ویډیو جوړو زموږ ورسره نوره مینه هم سیوا کېږي مینه به ورسره پیدا کېږي نو زموږ بس دغه یوه هیله مې ده بیا هم را روانې ویډیو پورې تاسو نه خدا حافظ درته وایم میلاویږو په را روانې ویډیو کې هغه پورې ما ته راکړئ اجازت دل ویل لپاره